نن سبا شیخ کاروباري ته ورشي هغه ته ځان ماهر په دې ښکاري چې خلکو سره مې دوکه و. مثال مال لري وړي دلته پاکستان کې جوړ کی ولي کې په جاپان. من غش فلیس من، چا چې دوکه وکړله د زمنګ نه دی چې دا باران ولې دا خوستا ګنا نه و چې باران وشو، خو ته د پاسه ولې نه دي چې خلک ویری جلم دي. او به دا حدیث وایي Don't forget to like, share and subscribe Rana Studio Podcast. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم ورونو، زمنګ د رڼا سټوډیو پودکاسټ ته یو ځل بیا تاسو ته خوش آمدید ویو. الحمدلله نن موږ سره شیخ صاحب جانزیب موجود دی. ان شاء الله پروګرام باغوي سره شیخ صاحب تاسو ته هرکلی ویو. وعلیکم السلام، جزاکم الله خیر. جزاکم الله خیر. شیخ صاحب محترم، موږ سره نن سوالات دي د ملګرو او ان شاء الله ستاسو علم بغواړو په دې مسله کې. یو سوال شیخ صاحب لکه ستاسو تعلق د سکولونو سره هم دی او موږ چې په سکولو کې شیخ صاحب سبق ویلی دی، کمزورتیا چې موږ محسوس کړی هغه دا دی چې هغه دینی اړخ پکې ډېر کمی، مطلب نه د عقیدې داسې خاص غم پکې کېږي، نه داسې مثال استثنا به پکې، نه د جماعت داسې خاص پابندي پکې شته، نه د مونځ. شیخ صاحب دې باره کې تاسو لږ رڼا واچوئ چې آیا دا کمزورتیا شته په دې سکولونو دې کې که نه؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. شیخ صاحب زمونږ په پاکستان کې بدقسمتي دا ده چې دلته درې قسمه تعلیمي نظام روان دی. بنیاد اول غلط شوی د دغه ځینه دی چې یو قسم تعلیمي نظام شروع دی په سکولونو کې، داغي طلبا چې دي یا داغي ټیچرز حضرات چې دي هغوی د مذهبي معلوماتو نه، د مذهبي خبرو نه، د اسلامي عقایدو نه هغوی ډېر زیات عاري دي. الا ماشاءالله که څوک دننه بل طرف ته کور نه سبق ویي، بل چېرته سبق ویلی، خو هغه سکولي سیسټم چې دی نو هغې کې اسلامیات کتابونه شامل دي، مطالعه قرآن او څه معلومات پکې شته، خو هغه داسې یو عالم، داسې یو تربیه چې هغه د الله حقوقو پیژني، د حقوق العبادو پیژني، پای کې تقوا پیدا شي، دا سیسټم هلته نشته، ماحول هلته نه دی مهیا. دویم طرف ته د مدارسو ماحول دی. دې مدارسو کې فقه ښودلی کېږي، قرآن او سنت ښودلی کېږي، خو دلته هغه د کمپیوټر تعلیم او ساینسي تعلیم نو د دې او د هغوی خپل منځ کې یو لوی شکوک شبهات دي دننه، زه دا د هغې نه خبر نه دي. او دریم قسم پبلک سکولز چلیږي. په هغه پبلکو کې بعضې مذهبي جماعتونو شروع کړي څه ګزاره کوي، خو بعضې پکې بالکل داسې دي چې هغه مخلوط تعلیم دی د هلکانو د جینکو. د هغې نه علاوه په هغې کې د مونځو یا د فردي د دې هېڅ قسمه اهتمام نشته. بلکې دا به موږ ووایو که یو سړی د 11 د سټوډنټ نه دا تپوس وکړي چې ته ارکان ایمان سے کیا مراد ہے یا ایمان باللہ سے کیا مراد ہے، شرک کسے کہتے ہیں اور شرک کی اقسام ہے، نو دا اللہ په ذات مې د قسمی چې په دې 100 کسانو کې 15 لکان درشته دا به 11 طالب علم شرک څومره لویه تبعی او هلاکت. خو د دې طرف ښودنه، د دې طرف معلومات په دې باندې خواره چې ایمان څه ته وایي، د ایمان ارکان څه دي، د ایمان شعبې څه دي، نو څو پورې چې زموږ دا سیسټم د 10 پورې مشترک شوی نه وي چې مدرسه او سکول یو شي، دینی معلومات هم یو دنیوي او د 10 نه پس یو سړی بیلی کې میډیکل طرف ته ځي، که مدارسو طرف ته ځي، خو دا اوس چې کومه تفریقه جوړه ده نو ټول جنجال دې شي جوړ کړی دی. دویمه مسله په هغې کې دام ده چې زه 4 کالو نه په سرکاري سکولونو کې استاد یم. موږ له دې مطالعه قرآن لازمي که چې تاسو د قرآن ترجمه او کتابونه هم راوړو، خو په کال کې زموږ 100 پیریډه د یو کلاس سره، یعنی په هفته کې 3 پیریډه موږ له راکوي، کله امتحانونه یې، کله چوټیانې، خو 100 پیریډ لګي. او دا کتاب چې دی نو دا چې مسلسل ویلی کېږي نو بیا د هغې بیرته مراجعه نه کېږي، بیا پای کې لیکل نه کېږي، نو د هغې دپاره دومره وخت نه دی مهیا شوی چې دا واړه په هغې باندې پوهې کړی شي. نو ډېره زیاته کمزوري ده، خاص کر زموږ په سکولي نظام کې چې هغې کې د عقیدې یا د فقې یا د احکامو یا د عقایدو چې د دې معلومات طلبا یا د هغې ټیچرز حضرات ته ورکړی شي.
لکه شیخ صاحب چې وضاحت وکړو محترم ملګرو چې دواړو طرف ته کمزورتیا شته. یو طرف ته که مدارسو ته مونږ وګورو په هغوی کې هغه دنیایي تعلیم نشته. یو دیني سټوډنټ به هغه به د مدرسې نه فارغ شي خو هغه به دومره نشي کولی چې په یو ځای کې هغه بورډینګ پاس نشي ډکولی. زم دا هم یو نقصان دی چې ته په جهاز کې سفر کې او ته بل ته وایي چې دا ماته ته فل که او ډکې که. یا مثال یو هسپتال ته لاړ شي هلته یې لیکلي چې مثال ایمرجنسي دس سایډ او فلانی دس سایډ، نو په دې چې ته نه پوهېږي دا هم یو کمزورتیا ده. او بل طرف نه لکه شیخ صاحب چې وضاحت وکړو چې په سکولونو یو کس به 12 مونږ خپله میټریک وکړو، مونږ ته والله په دې نه و خبر. لکه شیخ صاحب چې وضاحت وکړو چې دا شرک به هم څه ته ویل کېږي که نه، دا کوم د بلا نوم دی او که دا څه دی. یا مثال توحید هم دی یو شي نوم دی که نه. هغه د کمزورې بعضې خبرې چې هغه هېڅ هغه صحیح قرآن او حدیث نه ثابت نه دي، هغې په دې کتابو کې چې ولې دا واقعا یو غټ کمزورتیا ده. د غټ مشکل هم دا دی چې دا یو بل سره د سکولونو والا او د مدرسو والا نښتې دي منځ کې، دا ګیپ په دې منځ کې دی. جزاک الله شیخ صاحب. بل یو سوال دی شیخ صاحب، هغه زمونږ په دې معاشرې کې د حقوق العباد په مختلف قسمونو باندې هغه د ضایع کېږي د دوکو شکل کې. کاروباریانو ته به لاړ شو، اوس نن سبا شیخ کاروباري ته ورشي هغه ته ځان ماهر په دې ښکاري چې خلکو سره مې دوکه وکړه. مثال مال لیرې وړي دلته پاکستان کې جوړ کړي ولیکي په جاپان. آیا دغه باره کې شریعت څه وایي داسې دوکې چې خلک په کاروبارونو کې 2 نمبر مال خرڅوي، بلې کمپنۍ په نوم باندې خرڅوي، دا کوم مهارت دی او که نه دا ګناه دی کې شته شیخ صاحب؟ نو الله رب العالمین د منګه کې تقوا پیدا کی په امت مسلمه کې. په د اسلام کې دا حکم دی د الله تر طرفه چې تاسو د یو بل مال په باطله طریقه مخوري، ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو من غش فلیس منا، چا چې دوکه وکړله دی زمونږ نه دی. یو ځل خپل نبی صلی الله علیه وسلم راووت، څه ملګري ډیرۍ جوړه کړې وه د غلې، هغې خرڅولی کې لاندې لمدې دانې یو بره وچې وي. د الله نبي وفرمیل دا څه دي؟ تا خو لاندې لمدې دانې ایښي دي او بره دې پې وچې دي. هغه ورته وویل د الله رسوله باران شوی دا رانه باران والي دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې دا باران ووالي دا خو ستا ګناه نه و چې باران وشو، خو ته د پاسه ولې نه دي چې خلک یې ویلي چې لمدې دي. او بیا دا حدیث ووایي چې من غش فلیس منا. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې هغه تاجر چې هغه په تجارت کې رښتیا وي او د دوکه نه کوي، دروغ نه وي، دا به د قیامت په ورځ باندې د انبیاء او صدیقینو سره الله په سب کې پاسي. او 3 قسمه کسان داسې دي چې د الله رسول فرمایي نه به تر قیامت پر ورځ باندې الله خبرې کوي، نه به ورته ګوري، نه به د پاکي، ولهم عذاب علیم، درناک عذاب الله ورکوي. یو پای کې هغه دکاندار چې په دروغو قسمونو باندې خپله سودا خرڅوي. نو دوکه زموږ په دین کې حرامه ده. وزن کې کمی او زیاتې که څوک کوي، د شعیب علیه السلام قوم الله په دې تباه کړی او هلاک کړی، دا ګناه کبیره وه. دویمه دا ده چې دی دروغ وي، چیرې دا د میډین جافان دی او هغه میډین جافان نه وي. یا مثال په طور دی ملاوټ کړی په دودو کې، په ګوړه کې، په چیو کې، هر څه کې چې ملاوټ وکړو، نو د خپله حلاله ګټه حرامه کړه، دا د ګناه کبیره مرتکب شو. خو د دې اصل وجه بنیادي دا ده چې په دې ملک داسې عادلانه نظام شته نه چې دا خلک هغې ته توجه وکړي چې بی دا دکاندار پی خرڅوي خو خالص پی نه ملاوټ کوي، یا دا دکاندار چې دی د 2 نمبر سونه جوړ کړي دي، 2 نمبر دوی، لکه دوی څومره د انسان دپاره صحت دی. زمونږ په ملک کې تقریبا 95% دوی 2 نمبر خرڅي، بلکې دلته یو ډاکټر هغه چې 2 نمبر ملاو شي دی باندې مو شکر وباسي. 3 مو صدرم ته ورکیسه روانه ده. نو د دې روکتام د حاکمي وخت کار دی چې کا د امت د انسانانو د پلار مور پشانی د غي ذمہواری ده. الله رسول ته فرمایلی چې اړ یو په تاسو کې ذمہوار در چنه بل د خپل ذمہواری تپوس کوي. نو دلته کې نابتل کې کمی زیاتې کې که دوکه کېږي، دا ګناه کبیره ده، اسلام د هغې نه منع کړې ده. زمونږ چې کوم ادارې دي د هغې مسؤلیت او ذمہواري دا ده چې بغیر د رشوت نه، بغیر د سیاسي دباو نه هر چا باندې لاس کېږي، نو زمونږ دا دوکې به هم ختم شي، دا پراړونه به هم ختم شي، الله په دې روز لږو ګټو کې بیا برکت هم پیدا کړي. نو په دې مت کې ډېر زیات نقصان دی، خاص کر زمونږ په دې ملک کې. لکه شیخ صاحب چې ملګرو وضاحت وکړو چې دلته هر یو کس د خپل وس مطابق غل دی. مونږ په دې باچایانو حاکمانو ته ګوتې نیسو چې لکه هغه د اغلا کوي، خو چې زه ځان ته وګورم زما چې څومره وس کېږي، نو که د بورې کاروبار زما په بورې کې زه غلا کوم. شیخ صاحب یو دکاندار اکثر زما د عادت دي، زه چې کله یو میوې فروټ والا وګورم نو بر ډېر ښایسته شی ایښي، او چې زه لاندې وګورم ډېر کمزوري، نو زه چې ورته یم ریټ څو دی، مثال هغه وایي چې 200، زه ورته یم چې دا بره په 200 که دا لاندې، وایي نه دا لاندې. هماغه د نبي علیه السلام حدیث چې من غش فلیس
فليس منا. جزاک الله شیخ صاحب. بل شیخ صاحب بعضې خلکو کې د کاروباري لیندین کې یادوم که نه د خلکو د تیزۍ دپاره چې خلک راتېز شي د دروغو بعضې بولۍ لګوي. مثال زما تا سره لین جوړ دی، زه تا ته وایم چې ما ته چې کله ګاهک راغی نو زه به ووایم چې هلکه دا شی مثال په 300 نو ته به سمدستي په 300 باندې والې، او اگر چې هغه شی به مثال له 100 روپۍ هم نی نو داسې یو کار کول څنګه دی چې خلک په ځان مایرامات کې 2-3 کسه د مخکې نه پوه کړي چې لکه راشي تاسو ته به زه په 300 درکړم، خو اصل کې به تاسو ما خپل کس چې دا بل کس یې ما نه په 300 واخلي. دا کار شرعاً داسې ښه دی بولی چې لګوي. شیخ صاحب دی کې الله رب العالمین چې کوم پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رالیږلی و نو د هغه د تجارت په هدایاتو کې ډېر ښایسته هدایت کړي دي. په هغې کې یو دا دی چې د یو بل د تیزولو دپاره به تاسو بولی نه کوئ. یو بل د تیزولو دپاره مثال په طور یو شی هغه دکاندار 800 روپۍ وی او زه اخله منو زم چې لکه داسې کار یې په 800 زما شي یا په 900 زما شو. د بیې تیزولو دپاره د الله رسول فرمایي دې نه به ځان یو بل څه به دا کار نه کوو. دویم به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې یو مسلمان به د بل په بیع باندې نه ورځي څو پورې چې هغه نه واپس شوی نه دا خبره ختمه شوې نه. نو چا که چاته د نکاح خطبه لګېږي د بل به په هغې پورې وینا نه کوي چې څو پورې هغه نه جواب شوی، او دقه رنګه چې د چا بیع وي نو د هغه په بیع باندې به نه ورځي. دې ته دلالي ویلی کېږي، خو دا دلالي 2 صورته لري. یو صورت جایز دی، یو ناجایز دی. ناجایز او ګناه دا ده چې یو څیز ته اخلي نه او دلالي کې اواز کوي زما په دې او زما په دې، او یو داسې ده چې هغه صورت جایز لري لکه زما د پرجونو دکان دی یا د ځمکه خرڅومه او یو مؤمن مسلمان ته ووایم چې لکه زما دا پرچ تا خرڅولی شو ته یې وړه په دې صوبه کې ګرځوه، یا زما دا پکې دې خرڅو، یا زما دا ګاډی دې خرڅو، یا زما دا ځمکه دې خرڅوله، زه په دې مرله کې تاله 200 روپۍ در کومه، یا بدله په یو موټر سایکل کې 200 روپۍ در کومه. دا ستا مزدوري شوه. دروغ مه وایه، دوکه مه کوه، سامان خرڅوه، ستا به زما سره په سلو کې 2 روپۍ یا به په سلو کې ما سره 5 روپۍ، دا جایز دي. خو د یو بل د بیع تیزولو دپاره دې ته تناجش ویلی کېږي او دا ګناه کبیره ده. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې نه منع کړې ده، زموږ اسلام د دې نه منع کړې ده چې دا دوکه دې ونه کړی شي. شیخ صاحب د حقوق متعلق نن سبا د یخنۍ سیزن هم دی چې یخنۍ سیزن شروع شي ودونه ورسره شروع شي نو په ودو کې بس خلک دا ډمان او دا ډي جېګان او دا راولي ستا به ورسره څنګې کوري او دا غرض او غروب به شروع کړې ټوله شپه ته هم په تکلیفي. شیخ صاحب آیا داسې دا د همسایه حقوق داسې طریقې سره دي؟ آیا دې کې شرعاً دوی دپاره څه ګناه شته نشته دی؟ آیا په دې طریقې سره د هغه همسایه حقوق په عمل کولو باندې به الله رانیسي او که نه دا خلک؟ نو موږ خو مسلمانان او مسلمان وایي دې ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان هغه څوک دی چې دی په لاس او په ژبه چاله ضرر ورنه کړي، او دا به هم د الله رسول فرمایي چې لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. اسلام د دې اجازه نه ورکوي چې ته بل چاله تکلیف ورکړي. دې وجې نه لار کې ازغې لرې کول معمولي غوندې عمل دی، خو د ایمان شعبه رسول الله صلی الله علیه وسلم ګرځولې ده. نو زمونږ چې کوم ګاونډیان دي د هغې زمونږ حق دا دی چې موږ هغوی له تکلیف ورنکړو، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یؤذ جاره. د چا چې په الله او په ورځ د آخرت باندې ایمان دی د خپل ګاونډي له تکلیف نه ورکوي. او دا بخاري شریف حدیث دی چې 3 ځله د الله نبي وفرمایل والله لا یؤمن والله لا یؤمن والله لا یؤمن. قسم په الله چې ایمان پکې نشته، قسم په الله چې ایمان پکې نشته، قسم په الله بې ایمانه دی. صحابه کرام وایي څوک چې ګاونډي له تکلیف ورسوي. د تکلیف مختلف صورتونه دي. یو دا دی چې ته هغه ته کنزل کې د هغه د بچو سره جګړې کې د هغه بریتونو کې ګوتې وي، او دا هم د ضرر یو تکلیف دی چې تا ډول سرونه راوستي دي او هغه ته موسیقي هم غږې، هغه د خوب نه مباسي، هغه د سبق نه مباسي، هغه د عبادت نه مباسي، او تا باجي او ډول سرونه په کري راوختي او ټوله شپه د 1 بجې پورې روغه میاشت لوبه ګرمه کړې ده. ځکه دا څیز اسم ګناه کبیره د ډول سرونه، دا منافقت را زرغوني، په دې الله او رسول خفه کېږي. خو بیا د بل ګاونډي د ضرر دپاره دا دویمه ګناه کبیره ده. ځکه چې موږ مسلمانان چې څه باندې زموږ ګاونډیان خفه کېږي، په څه باندې زموږ مشران خفه کېږي، هر یو عمل یې د هغې نه موږ او تاسو ځان لرې ساتو. نو دا ډېر لوی ظلم دی چې د معاشرې شروع کړی دی، او حکومت پاکستان د دې دپاره پکار دی چې هغې دپاره داسې روټین او رول جوړ کړي چې کوم سړی که ځان ته موسیقي خو هم ګناه ده، خو که غږی نو چې کم از کم بل چاله پې ضرر او تکلیف ورنه راسي. نو دا ډېر لوی ظلم دی، ډېر لوی حق ضایع کول دی د ګاونډي، او شریعت اسلام د هغې نه منع کړی دی. پخوا شیخ صاحب لږه موږ ته رایت دي د کلو کې موږ هم کوو، نو بس چا به چې لږ
زه هغه ډول به یې م راوسته کړم، د کلي مشران او سپین ږیري به راجمع شو چې لکه دې سړي پسې ورشي او دا شی پې بند کړي. نن سبا دا شی دومره عام شوی دی چې خلکو ته داسې ګناه څه چې سپین ږیري هم پکې خپله ناست دي، هغوی هم ناست دي. لکه دا خبره شیخ صاحب وکړه چې دا حقوق نه په عمل کول پکار دي، خیال ساتل پکار دي. شیخ صاحب یو بل سوال چې نن سبا پلاران دي هغوی د خپلو اولادو نه سر ټکوي چې دوی زمونږ حقوقو خیال نه ساتي، یا مثال زمونږ د احکامو یا مونږ چې ورته کوم امر کوو هغه خلاف ځي. یو زوی په څومره حده پورې د خپل پلار خبره مني او ولې دا اولاد داسې نافرمانه جوړ شوی د دې علت به څه کیدلی شي تاسو په ذهن کې؟ نو د الله او رسول نرستو بنیادی حق د والدینو دی. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي چې وقضى ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا. دا د الله فیصله ده او د الله امر ده چې عبارت د یو الله وکړي، د مور او پلار سره ښېګړه او احسان کوي. احسان ویم دې ته چې په هغې خرچه وکړي، د هغه خدمت وکړي، هغه هدایت ته راوبلي، هغه دین ته راوبلي. خو دغه سورې بني اسرائیل 23 او 24 آیتونو کې الله رب العالمین فرمایي که ستاسو د مور او پلار بوډاتوب ته ورسیږي نو فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، نه به مور او پلار ته اف د خولې نه وباسې، نه به یې رټې. وقل لهما قولا کریما، نرمې او خوږې مزیدارې خبرې به وسکې. او واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، ټول عمر دپاره به خپلې وزر دیو ته د خدمت او د شفقت د وجې نه ښکته ساتي. او د الله نه به مو دعا کوي چې رب ارحمهما، یا الله زما په مور او پلار رحم وکړي، کما ربیاني صغیره، لکه څنګه چې زه ماشوم پاللی وم. نو الله رب العالمین وایي چې یو خو دیو ته به اف نه وایي، احسان به ورسره کوې، ښېګړه به ورسره کوې. که مور او پلار د مشرکان او کافران وي بیا هم د الله او رسول امر دا دی چې د مور او پلار سره به احسان کوي. مشهور عبدالله ابن ابی ابن سلول منافق و، د الله رسول ته سکنځل او بدرد ویلي و. ازوی راغی د الله رسوله زه غواړم چې د خپل پلار سر تاله راوړم، هغه حلال کړه. د الله نبي وفرمیل داسې مه کوه، ته اوس احسان کوه. بل یو زنانه وه، نبي علیه السلام ته وفرمیل مور مې راغلې ده مشرکه ده، ول صلې رحمي ورسره کوه. نو د مور او پلار سره احسان کول، د مور او پلار ته د خولې نه اف نه ایستل، هغه رټل نه، هر وخت کې د هغوی خدمت کول او د الله رب العالمین نه له دعاګانې غوښتل. دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر سخت حدیثونه په دې کې فرمایلي وو چې ول اکبر الکبایر، په غټو کې غټه ګناه هغه د الله سره شریک جوړول دي. او بیا وفرمیل عقوق الوالدین، د مور او پلار نافرماني ده. یو سندن سی حدیث دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي 3 قسمه کسان داسې دي چې نه الله رب العالمین فرض عبادت قبلي او نه الله پاک نفل عبادت قبلي. ان د مونږ نه قبليږي، د دعا نه قبليږي، د حج او عمره نه قبليږي. یو پاغه کې هغه کس چې د مور او پلار نافرماني، دویم هغه کس چې د اثباتون کوي، چا سه احسان وکړي اثباتول کوي، او دریم او فرمایل چې کم سړی د تقدیر نه منکري. نو یو پکې د الله رسول دا کشمار کوي چې د مور او پلار نافرمانی کوي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د مور او پلار په رضا کې د الله رضا ده، او د مور او پلار په خفګان کې د غوسه کې د الله غوسه ده. د لقمان حکیم د خپل زوی ته ډېر نصیحتونه کړي. نو یو نصیحت دا کړو چې ګوره ستا دپاره مور او پلار د جنت دروازې دي، که دا دې راضي وساتل الله ته به دې ورسې، جنت ته به داخل شي. خو که دا دې خفه کړل او د دیو سره د ظلم کا او دیو نه ازار شوي نو د الله د رضا نه به محرومه شي او د جنت ته به محرومه شي. یو صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رسوله زما جهاد تړل کېږي چې زه جهاد وکړم، خو ولا اقدر علیه، طاقت مې نشته چې جهاد له لاړ شم. ځکه ځینې وخت چا سره مالي حالت برابر نه وي، چا وجود کمزوری، بوډای زی د الله نبي ورته وفرمیل ستاسو مور پلار ژوندي دی؟ ویل مور مې ژوندی ده. ول د دې سره احسان کوه، د دې سره ښېګړه کوه، نو فانت حاج ومعتمر ومجاهد، تاله به الله د جهاد ثواب هم درکړي، تاله به الله د حج ثواب هم درکړي، تاله به الله د عمرې ثواب هم درکړي. یعنې د یو صحابي د الله د نبي نه تپوس وکړل په دې عملونو کې کوم عمل الله ته خوښ دی؟ وفرمیل الایمان بالله، په الله باندې ایمان. ویل ثم ایو، په ایمان پسې وروسته بل کم عمل د الله خوښ دی؟ وفرمیل بر الوالدین، د مور او پلار سره احسان کول. موږ مسلمانانی موږ ته د الله او د رسول هدایت دا دي چې مور او پلار سره چیړ نه کول، اختلاف نه کول، مور او پلار تکلیف کې نه اچول. بلکې معاذ ابن جبل ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم 10 وصیتونه کړي، 10. یو ورته دویم نمبر وصیت دا وکړ، ولا تعقن والديك وان امرك ان تخرج من اهلك ومالك،
د مور او پلار نافرمانی چرې ونه کړي. اگر که تا ته ووایي چې خپله ښځه او مال پرېږده. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه به ویل 3 قسم آیتونه په قرآن کریم کې مقرون دي، پیوستي، ټچ دي. دو دي چې را یو نه کوي، را بل په خپله نه قبلېږي. ویل الله ویلی دي چې اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. نو که چا د الله اطاعت کو د رسول الله نه کو نو لم يقبل منه، الله ته نه قبل. دویم وی الله فرمایلی دي چې اقیموا الصلاة واتوا الزکاة. نو که څوک مونځ قایموي او زکات نه ورکوي لم يقبل منه، الله دا مونځ هم نه قبلوي. او دریم وی الله فرمایلی چې ان اشکر لی ولوالدیک، زما شکریا ادا کا او د مور او پلار ادا کا. نو که چا د الله شکریا ادا کول او د مور نه ادا کول مور پلار نو الله ته نه قبلي. دی وجنه په نیکو کې د ایمان نه وروسته دا لوی نیکي د مور او پلار سره احسان کول. دی وجنه موږ د شاګردانو ته د بچو ته د مشورې په تور چې یو خو هره معامله چې کوو د مور او پلار سره مشوره کوو. مثال په تور ته یو ځای کې روزګار کې، یو ځای ته تعلیم لځي، یو ځای ته سفر لځي، یا یو ځای کې د نکاح اراده دي ده، نو حق دا د مور او پلار سره مشوره وکړه. دویمه دا ده چې د مور او پلار تپوس کوه چېرې تا ته څه تکلیف دی، څه لګي، څه خدمت وکړم. ځکه جنت الله رب العالمین د مور او خپو په قدمونو کې ایښی دی، د دې په خدمت کې الله ایښی دی. درېیمه دا ده چې وستې کېږي نو خپل مالی خرچه په د مور او پلار کوه. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما به ویل انی لا اعمل عملا اقرب الى الله من بر الوالده. داسې نیکي ماته نه ده معلومه چې الله ته ډېره خوښه او نږدې سوا د مور سره د احسان کولو نه. نو دا هم د دې بچو حق دی چې د پلار مور باندې مالی خرچه وکړي. تا تجارت کې، ملازمت کې، بهر ملک مزدوري کې، د ټولو نه لوی ثواب دا دی چې ته په مور او پلار باندې ښه هغوی له جامې اخیستل، هغوی له مدد ورسه کول، دوایي وله کول، خرچ پې کول. نو دې سبا هغوی تا ته دعاګانې هم کوي، ستا په رزق یې هم الله پراخي راولي، ستا په عمر کې هم الله راولي. ځکه د الله رسول فرمایي که څوک په دې خوشحالي کې چې زما مال او عمر د سیوا شي نو دا د صله رحمي ډېره کوي. په صله رحمۍ کې د ټولو نه زیات حق د مور او بیا د پلار دی. جزاک الله خیر شیخ صاحب، الله میزد. شیخ صاحب نن سبا یو غټ مشکل دا دی چې خلکو یې مطلبي خپلولي. مطلبي دا چې که ته ما سره ښه کړې نو زه هم د سره ښه کوم، او که نه را سره کړې خلکو یې زه دې هم په بلا نه وخم. نو په وړه خبره باندې یو بل سره د تعلقات کټ کول. مثال فلانی دعوت یو موږ ته پکې ونه ویلي، فلانی وخت کې تېرېده په ما سلام وانه چاو، فلانی ورځ مثال اختر و منکر رانغلی. آی په دې طریقې سره خپلولي پالل او په دې طریقې سره یو بل نه خفګیان کول، آی دا کم ضرر لري که نه؟ خپلولي اصل کې څه ته وایي شیخ صاحب؟ که دې لنډ وضاحت خلکو ته وشي. صله رحمي په عبادتونو کې یو ډېر عظیم عبادت دی، او دا وجه ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دې صله رحمي الله ته سوال وکړو، الله ته فریاد وکړو. وی الله ورته وفرمیل چې که چا پاللي زه به ځان سره پیوس کوم، او که چا قطع کولی زه به د خپل رحمت او د برکت او د رحمت ته محرومه کوم. پول صراط یو سخته مرحله ده. پول صراط ځکه دا د جهنم د پاسه پول دی، خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د دې کې به امانت هم ولاړ او صله رحمي به هم ولاړ. که چا په امانت کې دوکه کړي، خیانت یې کړی، پراډ یې کړی، نو د دې پول صراط باندې دې اوښتې نشي. او که چا رشته کې اخوا دېخوا کړي، لکه څنګه سړی په ایرپورټ باندې ځي نو د هغه سره دوه خبرې ضرورت ده چې د سره ویزه شته که نشته، پاسپورټ شته که نشته، او ټیکټ ورسره شته که نشته. که ویزه هم ورسره وي خو چې ټیکټ ورسره یې څوک یې نه پرېږدي، که ټیکټ ورسره وي ویزه ورسره یې څوک یې نه پرېږدي. نو د پول صراط د پاسه د الله رسول فرمایي صله رحمي به ولاړې. خو دا صله رحمي دې ته نه وي چې ته ما څخه کوې او زه هم ستا څخه کوم. د الله رسول فرمایي صله رحمي دې بدلې ته نه وي. اصل صله رحمي دا ده چې ته د الله رسول فرمایي سل من قطعک، هغه چا سره صله رحمي وکړه چې ستاسې پرې کړي، تاسې نه کوې ته ورسه وکړه. واعطي عمن حرمک، هغه چا له ورکړه کوه چې ته محرومه کړي، هغه چا له ښېګړې کوه، احسانات کوه په رشته کې چې تا له نه درکوي. او درېیم یې وفرمیل واعفو عمن ظلمک، هغه سړی معاف کوه چې تا سره چېرته ظلم او زیاتې. انسان دی کله به رسک زیاتې شوي په بیلتون کې څه کې، نو د الله نه فرمایي معاف یې کړه. یو صحابي د الله رسول نه راغی، سندن صحیح حدیث دی، وایي د الله رسول زما داسې خپلوان دي چې زه ورسره صله رحمي کوم ما سره کټ کوي، زه ورسره ښېګړه کوم ما سره ظلم کوي، زه ورسره احسان کوم ما سره زیاتې کوي. نو د الله نبي ورته ډېرې د خیر خبرې او دعا وکړه. ویل چې هغوی بد کوي او ته ښېګړې کوي، نو دا داسې ده لکه ته چې د هغوی په خولو کې خاورې اچي. او دویمه دا چې ټول عمر به د الله مدد
دا به ستا سره شامل د الله رب العالمین مدد دا به ټول عمر ستا شي. اوس د یوسف علیه السلام وروڼو سره د وروڼو ډېر قطع رحمي کړې وه، ظلم یې کړی، ځکه یو خپل ورور د پلار نه جدا کول او کوی ته غورځول او په خلکو خرڅول دا خو ډېر زیات د حد نه بار مظالم دي. خو هغه یوسف علیه السلام چونکې د الله یو خصوصي نبی مو، د الله بنده مو، د الله تابعدارو کې مو، چې کله دا وروڼه وږي شو او دلته فقر پې راغی، لاړل چې هلته هغه چې وکړه خو زما غرونه رالل، د ده قاتلان، د ده خرڅونکي، ټول غم د دې د لاسه و. اکرام یې وله وکړو، احترام یې وله وکړو، خولې مو له ورکړو، بېرته وله پیسې هم پکې بوجو کې کېښودې. نن 4,000 کاله وشو موږ د یوسف علیه السلام صفت کوو، موږ د هغه عظمت کوو. د هغه د عظمت ځکه زموږ زړه کې دی چې ده دومره د صبر سینه الله ورکړې وه چې دا دومره ظلمونه ده وکړه، هغه ته الله تثریب علیکم، په تاسو ملامتیا نشته. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو ترورزی و، د سورة نور کې چې کله په عایشه رضی الله عنها باندې بهتان او تهمت ولګېده، مستح بن اثاثه د ده مالي خرچه به اکثر د ابوبکر صدیق رضی الله عنه کول، ځکه چې د تاجر و. نو چې هغې باندې کله دا بدنامه ولګېده نو یو پکې دا صحابي هم ټک شوی د منافقانو په ډرامې پروپیګنډې د وجې نه. نو ده یو قسم وخوړو چېرې زما خو یو نیازبینه لور وه او د محمد رسول الله بیبي وه او زما د ترورزي په ده باندې په د الزام او په د بهتان کې شامل شوی دی، نو زه به د سر نور ښېګړه نه کوم. رب العالمین د دقې باره کې قرآن کریم آیت نازل کړي چې ولې دغه غوره خلک قسمونه خوري، زه به د داسې احسان نه کوم. آیا تاسو د الله بخښنه نه خوښوئ؟ دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د چا سره یو ظلم وشي، زیاتې ورسره وشي او دې هغه برداشت کې انتقام وانلي، نو الا زاد الله عزه، الله ول عزت ورکړي. ستاسې یو رشته دار دی، زیاتې د څه وکړو، ظلم یې رسه وکړو، قطع رحمي د څه وکړه، تا برداشت کو، تا صبر وکړو، نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د الله مدد به ستاسې، عزت به ستا الله سې واقعي. د یوسف علیه السلام عزت کم نه شو، الله تل عزت سې ورکړو، الله ول وزارتونه ورکړو، د خزانې وزیر شو. نو د الله مدد د هغه چا سره چې څوک په خپلوانو کې د خپلولۍ د وجې نه چې چا ورسره بد کړي دی او سره ښه کړي. او اصل صله رحمي وایي دا ده، د ټولو نه غوره صله رحمي دا ده چې چا رسه قطع رحمي کوله ته ورسره صله رحمي کوو. او دې وجې نه زموږ د پښتنو کې بدقسمتي دا ده چې د ښځې اصل کې ناقص العقل دي، د دې ټول محور د دې کور د دیواله پورې بار خو دې ورسره نظر نه لګي. نو هغوی کله کله د چا نه لور غواړي او د خاوند ته وایي هغه کور والا مشوره را نشي، هغه جنۍ په دې راضي نه، او دا شریعت کې سمنه دم نه، ځکه دواړو رضا شرط دی. نو چې یا هغه جنۍ انکار وکړو یا د هغه جنۍ مور او پلار څه وجو نه انکار وکړو، نو دا نه چې دا خو د هغې حق دی، تاسې خو ظلم نه دی کړی، او نه څه ښځې کمې نه، ته بل ځای کې تپوس وکړه، بل ځای کې وکړه. نو 10 کاله او 15 کاله د دې د لاسه قطع رحمي کوي، موږ سره رشته نه ده کړې. بعضې وخت کې موږ په ولیمه کې شریعت آزاد پرېږدي، که ته 15 کسه راغواړې، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل ولیمه کوله، د حدیثو بابونو کې راځي چې څه 2.5 کیلو وریجې پخې کړې او په هغې خپله ولیمه وکړه. د خیبر نه را روانو په سفر کې واده ځان له وکړو، د صفیه رضی الله عنها سره چې کوم واده نبي اعظم په سفر کې شوی دی. نو په دې ولیمه کې شرط دا نشته دی چې یاره ته به ګډه لالی، ته به چرګ لالی، ته به اوښه لالی، ته به دا کې، ته به هغه کې. موږ الله رب العالمین آزاد پرېښي. اوس موږ علمای زموږ وس مثال په طور نشته، او زه دا ویم چې لکه زما د زوی ولیمه ده، به ماښام مانځله چې کوم ملګري راغلي لکه د جومات کې سهار شي زما روټۍ وخوري، یا مثال الله وس را کړی دی د الله نبي او صحابي ته ګډ حلال کړه، عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه ګډ مې حلال کړ، دا ګډ زما د 500 کسانو د 100 کسانو ورسېد، هغوی باندې مې خوراک وکړو. نو زما ولیمه ادا شوه، ځکه چې چاله ما دعوت ورکړه هغه به راځي، چې چاله مې نه دی ورکړی د هغه حق نشته چې ما نه ګیله وکړي. جابر رضی الله عنه د نبي علیه السلام د قریبو ملګرو نه و، ځکه چې د هغه پلار په احد کې شهید شوی او د هغه لوڼه هم ګڼې وي او دا زوی یو کس و، نو ده ته وصیتونه کړي. خو دې جابر رضی الله عنه واده کړی دی، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر شوی. نو د دې زنانو د لاسه چېرې ده ماته وویل او هغه ته وویل او ماته ونه ویل. زه مثال په طور به زه دا ویم، اوس زما تعلق د 15,000 مسلمانانو سره، 5,000 کسان زما سره په دې محور کې څه د رشتې د وجې نه، څه د استادۍ شاګردۍ د وجې نه، څه د منهج او د عقیدې د وجې نه، او زما د بچو ودونه دي، زما وس کېږي چې زه 200 کسانو له ولیمه ورکړم. وس استطاعت زما دا دی چې زه صرف 100 کس راوغواړم یا 200 راوغواړم. نو اسلام کې د چا ګیله کول په دې یا خفګان دغه نه کول یا دا ویل چې د موږ سره رشته ختمه کړه، د انتهایي ظلم او زیاتې دی. موږ الله آزاد پرېښي وو، که چا دعوت درکه ورځه،
که چا دعوت نشو نه درکول هغه بې وسه او غریب او بیماری و په دې ملک سم ګرانی ډیره زیاته ده نو په دې باندې برچا سره قطر رحمی کټ کو نو د دې ست د وجه نه بچا سره خفغان نکو د چا نه بګیله نکو حق دا چې راغ سره موږ نور څه کوم کو د مسلمان سره نو دا ډیر زیاته ده که څوک رشتہ داری په دې وجه کټ کې چې د ما سره دا خبره کړې و د مال دعوت د زما سلام ما زونه کو انسانان دي موږ کمزوري د ارسړي خپل ضرورتونه دي اوس مثال په تور باندې وځي کې جنازه د قریبي خلک دی خو جنازه فرض کفایي ده فرض عین نه ده زه جنازه ته ونه رسیدم یو مسله کې ګیرم بیا وروسته ماغه ته په ټلیفون تازیه وکړه یا لاړه مرستو نو د هغه سړو زمانه دا ګیله کول چې یره د زمانه پلار جنازه نه راغلی ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره قریبي ملګری وفات شوی دی هغه یو خادم د جمعات وروسته ته ملګرو خو دغه منګه مړ شوی تم نو خبر کړي بیا د الله نبی قبر لاړه ولته دعا وکړه نو په دې خبرو باندې د رشتہ دارانو نه خفغان کول په دې باندې رشتہ ختمول په دې باندې تعلقات او مدار دنیا هم زیان او نقصان دي او د آخرت په لیول باندې دا ګناه کبیره ده الله دې موږ تاسو وساتي Don't forget to like, share and subscribe Rana Studio.